السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټول ملګرو ته به د هیلې چې ټول به ترې یاست صحت او عافیت جامې فرتن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تا نیم هیله من یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د وینې کنه کې ترڅو د موږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت در ورسیږي ملګرو نه په ډېره خوندوره طریقه کې حاضر سوی یم طریقه دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې پلی سټور څخه انسټال شوي اپلیکیشن خپل موبایل حافظې ته یا سټوریج ته اضافه کړو کاپی کړو صحیح ده فرضاً موږ له پلی سټور څخه وټساپ انسټال کړ صحیح دا د هوم سکرین ته راځي موبایل دا کوم هوم سکرین ده صحیح ده ولې دا بیا هلته په موبایل سټوري کې یا موبایل سټوریج کې حافظه کې نه راځي صحیح ده یوازې هوم سکرین ته راځي موږ څنګه کولی شو چې دا موبایل حافظې ته انتقال کړو که چیرې موږ پلی سټور څخه ډایرکټ یو اپلیکیشن راښکته کړو هغه ډیلیټ کړو بیا مجبور یاستو چې پلی سټور ته لاړ شو او یو اپلیکیشن یا وټساپ یا بل را انسټال کوم ډیلیټ کړئ نو ډېره اسانه طریقه ښیم او بیا که موږ غواړو چې کوم اپلیکیشن هم انسټال کړي وي او هغه رانه ډیلیټ سي یا غواړو چې ویې ساتو بیا مو موبایل ته لیږو هغې نه بېرته ځان ته لیږو صحیح ده تر څو موږ موبایل حافظې ته راسي دغه ډېره اسانه طریقه ده ځان موبایل سټوري ته یې کاپي کولی شي هر څه مخه به تاسو لاړ شئ باید خامخا لازمي وه په اضافه ولري ویډیو مې شروع کړه خو یو کوچنی هیله کومه که ویډیو مو نوي لایک کړي ویډیو ته سره لایک کړئ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل سره لازم سبسکرایب کړئ نو اضافه خامخا ولري او ورسره څنګ کې دغه سیستم له لوري وي د مای فایلز صحیح یعنې په موږ ورته فولډر یې وایو فولډر یې صحیح په عامه اصطلاح زه ووایم نو او بله اضافیه ډېره مهمه د سیستم لپاره صحیح ده فرضاً زه یو اپشن غواړم چې دغه اضافیه ته داخلیږم یو اپشن غواړم چې د موبایل حافظې ته کافي کړم صحیح ده ملګرو فرضاً زه غواړم پیسلب دغه اپلیکیشن زه غواړم چې موبایل حافظې ته اضافه کړم نو داسې کلیک لانګ پریس به کوم دغه لانګ پریس مې وکړ بیا دلته راځي درې خانې راځي ملګرو اول هر یو پوهېږي اوپن کېږي ان انسټال کېږي او دلته لیکلي بیک اف صحیح ده زه یې بیک اف کوم ګوره ملګرو زه یې درته ښیم بیا به وایي چې ځینې ملګري به وایي چې که دا هلته موبایل حافظه کې ورسره ده ځکه یې دلته بیک اف کړو ډایرکټ لاړ خو یو ځل دا اپشن کوم بیا به نور اپلیکیشن تاسو ته وښایم صحیح دا بیک اپ دا زو هغه کې ګورو صحیح ده مای فایلز کې ګورو زه به د موبایل سټوریج ته راسم اضافي فولډر ته به لاړ سم اضافي فولډر کې به تاسو دلته ولټوئ بیک اف صحیح ده ملګرو دغه وګورئ درې اپشنان ما سره شته ما اوس دغه پیسلب هغه که بیک اف که موبایل سټوریج ته مې راوسته او دغه درې وټساپ را سره شته او فیسبوک هم را سره شته زه یو نور اپلیکیشنان کوم تاسو به وګورئ چې حقیقت لري که نه لري بیا ځم اضافیه ته که له اضافیه ته زه راغلم ملګرو زه سنیپ چټ دغه سنیپ چټ غواړم چې دا بیک اف کړم دا لانګ پریس به کوم بیک اپ باندې کلیک اخلم صحیح ده ملګرو بل د بله دغه اپلیکیشن هم غواړم لانګ پریس به کوم بیک اپ کوم یې صحیح ده ملګرو او دغه اپلیکیشن به هم زه بیک اف کوم بیک اف مې که صحیح ده موبایل سټوریج ته مې کافي که اوس هم هلته شته ګورم شته و که نه دي راغلي دي که نه او ملګرو دا وګوره دا ټول راورسېدل یعنې موبایل سټوریج ته کاپي شول دې ته حاجت نشته چې زه بل چاته اضافیه له لارې ولیږم بېرته یې ځان ته را کافي کړم نو دې په طریقه کولی شي چې په خپل موبایل کې د پلی سټور څخه انسټال شوی اپلیکیشن خپل موبایل سټوریج ته اضافه کړئ ډېره خوندوره طریقه وه هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي که یو څه مو ترې زده کړي وي ویډیو سره لازمي لایک کړئ او یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی یوټیوب چینل سره لازم سبسکرایب کړئ تر بیا بلې ویډیو هم په کړی د ورځ سپارم هر چېرته یې سبا ده څو کله پرمختللي اوسئ الله مو مل شه